سلامونه ملګرو. په کال 1998 میلادي کې یو نفر دننه په امریکا کې یوه جزیره اخلي تقریبا په 8 میلیونه ډالره باندې او د دې جزیرې نوم دی کوچنی جیمز. د بهر نه دا جزیره سم د دنیا په سر جنت ښکاري ځکه په دې کې ښکلي بنګلې دي، ورسره ښکلي ځنګلونه دي، غټ د اوبو د لامبلو حوضونه دي، حتی پکې کلب هم شته او د هلیکوپټر دپاره میدان هم لري. خو د دې جزیرې ترڅنګ چې کوم خلک اوسیږي دې جزیرې ته شیطاني جزیره وایي او کیدای شي د تاسو سره پوښتنه وي چې ولې دا جزیره د شیطاني جزیرې په نوم مشهوره شي. ځکه په دې جزیرې کې تور راز پروت دی، انجونې برمته کیږي، دلته ټرین کیږي او بالاخره د کوچنیو انجونو نه خلک دلته سو استفاده کوي. د دې جزیرې نه تیښته هم ناممکنه ده ځکه څلورو لورو ته یې اوبه دي او یوې جینۍ خو کوشش کړی و د دې جزیرې نه وتښتي، اما وروسته د نیول کېدو نه په بد شکل له منځه لاړه وه. اساسي پوښتنه اوس دا پیدا کیږي چې دې جزیرې ته راتلل څوک، ځکه که دا د عادي خلکو جزیره وه نو وار له مخې به پولیسو دا انسان نیولی و او دا جزیره به یې تصفیه کړې وه. دلته د نړۍ تر ټولو ستر ځواکمن خلک راتله، مثلا د انګلستان د شاه زوی انډریو یا هم ورسره بیل کلینټن، جورج بوش او د دې ترڅنګ تاسو ډیر نور مشهوره نومونه هم لیدلی شئ. د ملحدینو پلار هاکینګ، زه نه پوهېږم هغه خپله شلو شوټ و. دې جزیرې کې څه کول؟ د دې جزیرې د مشر د نوم جیفري اپسټين سره خو آشنا یاست. د په اصل کې استادي کوله په یو مکتب کې کوچنیو ماشومانو ته د ریاضي په برخه کې او د هغې نه وروسته د پیسهدارو خلکو مالي مشاور شو او په دې شکل یې ډیر کم وخت کې 600 میلیونه ډالر وګټل. اوس چې په خپله میلیونر شوی و دا جزیره یې واخیستله تر څو پکې خپل وحشتناکه پلان عملي کړي. کله چې د دا جزیره واخیسته اوس یې پیسهداره ملګري لکه ډانالډ ټرامپ او بیل ګیټس درلوده او د سیاسي اړخ نه یې تر ټولو غټ رهبر احمد برک تر شا ولاړ و چې دا د وخت د اسرائیلو لومړی وزیر و. د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیسه خرابیږي ځکه یوه جنۍ د خپلې کورنۍ سره راځي او د فلوریډا پولیسو ته شکایت کوي چې یوې بلې جنۍ ورته وویلې چې دلته یو پیسهداره سړی اوسیږي او که ته مساج ورکړې 300 ډالر درکوي. خو کله چې دا جنۍ د دې سړي ځای ته لاړه ده ګوري چې جفري اپسټين لوس ولاړ دی او نه یوازې دا چې مساج نه کوي بلکې دا جنۍ په بدو ځایونو کې لمس کوي. د هغې نه وروسته جنۍ خپل کور ته راځي، مور و پلار ته وایي او مور و پلار یې سیده پولیسو ته راځي. پولیس چې کله دې جنۍ ته وایي چې آیا نورو انجونو سره هم داسې کار شوی، هغه ورته د 2 جنکیانو نورو نومونه اخلي او هغه 2 جنۍ د 2 نورو انجونو نوم اخلي او په همدې شکل دا سلسله ډیره زیاته غټیږي. په یو کال کې د فلوریډا پولیس یوه غټه دوسیه جوړوي چې د جفري اپسټين په اړه په لسګونو انجونو شکایات کړي دي او دا دوسیه اف بی آی ته ورسپاري او اف بی آی د لومړي ځل دپاره وروسته د یو کال نه په 2016 کال کې د جفري اپسټين پر ضد څېړنې شروع کوي. یو اساسي پوښتنه پیدا کیږي ولې باید یوه کوچنۍ جنۍ بله جنۍ داسې یو ځای ته یوسي؟ د دې د خاطره چې جفري اپسټين د هرې جنۍ سره ژمنه کوي چې که چیرته ورته نوې جنۍ راولي نو دی به ورته ډېرې پیسې ورکړي او په دې شکل جفري اپسټين د کوچنیو انجونو د په دام کې نیولو پروسه پلي کوي. اوس چې کله اف بی آی د ده پر ضد اقدام کوي نو د دولت ډیری خلک نه غواړي دا دوسیه مخته لاړه شي او بالاخره تر 2008 کاله پورې د ده دوسیه ځنډیږي. اما کله چې د دولت چارواکي پوهیږي چې نوره دا خبره غټیږي، ثبوتونه ډیر دي او کومو خلکو چې شکایتونه کړي هغوی جواب غواړي نو دوی د اپسټين سره یوه پټه معامله کوي. داسې پټه معامله چې د اپسټين اکثره دوسیې به له منځه ځي او دا به یوازې په کوچنیو جرمونو باندې د 18 میاشتو دپاره جزایي کیږي او په دې 18 میاشتو کې دا حق لري چې په یو هفته کې 6 ورځې 12 ساعته په خپل لوکس دفتر کې اوسي او یوازې 12 ساعته زندان ته راشي. یعنی په 18 میاشتو کې دا د ورځې چکرې وهي او د شپې یوازې د خوب کولو دپاره زندان ته راسي. جالبه خبره دا ده چې حتی دا 18 میاشتې هم دا په زندان کې پوره نه تیروي بلکې 15 میاشتې مخکې د دې چې د وخت پوره شي د زندان نه راخوشي کیږي. د ثبوتونو له منځه وړل، د سهولتونو رامنځته کول، په زندان کې تفریح او چکرې وهل، دا ټول سهولتونه جفري اپسټين ته داسې یو انسان برابر کړي دي چې په راتلونکي کې بیا د ټرامپ ادارې د کار د وزارت وزیر ټاکل کیږي او دلته تاسو ګورئ چې امریکا په کوم شکل باندې
کنټرول کیږي او د دوی سیاسون څومره مفسد دي. او په دې شکل بالاخره 2008 کال کې جيفري اپسټين بیرته پاک راوځي. بیا هم د خپلو پیسهدارو ملګرو لکه ټرامپ او بل ګیټ سره پارټیانو ته دوام ورکوي، بیا هم په انجونو باندې تیری کوي او بیا هم د جزيره په درزه او خوبل کې روانه ده. ولې د جيفري اپسټين داستان دلته پای ته نه رسیږي، بلکې یو ډیره کوچنۍ ښځه چې عادي ژورنالسته ده او زما غوندې کمره په لاس لري د ټول ژوند ور تباه کوي. د 2009 کال نه تر 2013 کاله پورې جولي په اپسټين باندې څېړنې کوي او بالاخره په 2013 کال کې خپل راپور خپروي او دې راپور کې د 8 انجونو پوره مصاحبې دي چې اپسټين ورسره څه کړي او د دې له امله اپسټين بیرته زندان ته ځي او دلته په همدې کال کې په اګست میاشت کې اپسټين ځان وژنه کوي. اوس د ځان وژنې په وخت کې دا یوازې و او د زندان کمرې په هماغه ثانیه چې دا ځان وژنه کوي بندیږي. اوس دوه نظره دي، یو خلک وایي چې اپسټين ځان وژنه نه ده کړې بلکې وژل شوی، دوم خلک وایي چې اپسټين ژوندی ویستل شوی او وژل یې یوازې یوه ډرامه ده. 2024 کال کې کله چې ټرامپ خپل کمپاین کوو د به هره مصاحبه کې ویلي چې د اپسټين فایلونه به عاموي، اما 2025 کال کې کله چې ولسمشر شو حکومت ویل چې نور د اپسټين اسناد نشته او باید د دې خبرې شا پرېږدي. حتی ټرامپ ویل چې د اپسټين اړوند خبرې کول د وخت ضایع کول دي. ټرامپ وایي چې اف بی آی د دې نه نور مهم کارونه لري او باید په هغې کې مصروفه اوسي. ایلن ماسک یو ټویټ کوي او وایي چې د ټرامپ نوم د اپسټین په فایلونو کې دی او د هغې نه وروسته د ټرامپ ملګرتیا د ایلن ماسک سره خرابیږي. اما ټول اسناد دا ښیي چې ټرامپ د اپسټین سره کلکه ملګرتیا لرله. نیویارک ټایمز وایي چې د دوی ملګرتیا د 10 کلونو نه ډیره وه او دوی په اونۍ کې حداقل 3 ځلې یو بل سره لیدل او په هفته کې هر ځلې یو بل سره حتمن تلیفوني خبرې هم کولې. په دې اسنادو کې د اپسټین پخوانی نفري وایي چې اپسټین زه د ټرامپ ټاور ته ویوړم او هلته ټرامپ د ما سره خبرې شروع کړې او په بدو ځایونو باندې لمسولم او اپسټین په دې افتخار کوي چې زه د ټرامپ خوښه شوی یم. ټرامپ ویل چې ما د اپسټین په الوتکه کې سفر نه دی کړی خو دې توره الوتکه کې د 8 ځله مخ تور کړی دی. ټرامپ دا هم ویلي چې د اپسټین ځوانې انجونې خوښیږي، زما هم ځوانې انجونې خوښیږي او کله چې زه د اپسټین سره یم خوشحاله اوسم. له دې وروسته په حکومت باندې فشارونه بیخي ډیر شو او بالاخره کانګرس پریکړه وکړه چې باید د اپسټین فایل تر خلکو پورې ورسیږي او ټرامپ هم مجبوره شو چې امضا وکړي ترڅو دا فایلونه ښکاره شي. اوس نو د ټرامپ مینوال خوشحاله و چې که چیرته دا فایلونه راووځي د بیل کلینټن افشایي به پکې وشي، په داسې حالت کې چې دوی فکر کوو چې ډانالډ ټرامپ به په پرده او حیا کړي. خو کله چې دا فایلونه راښکاره کیږي د بیل کلینټن نه ډیر نوم د ټرامپ راځي او اوسنیو شرایطو کې ټرامپ تر ټولو بدنامه ولسمشر شمیرل کیږي. یو سند کې داسې ښکاري چې اپسټین د ټرامپ نه شکایت کوي. هغه وایي د ما او زموږ د ولسمشر ځوانې انجونې خوښیږي خو زه په زندان کې یم او هغه ولسمشر دی. ژوند اصلا منصفانه نه دی. اما تر ننه پورې د امریکا د عدالت ډپارټمنټ دا اسناد همیشه پټ کړي دي او یا یې هم سانسور کړي دي. په لکاو دوسیې اوس هم پاتې دي چې نه دي خپرې شوي او کومې دوسیې چې خپرې شوي دي ډیر زیات سانسور پکې راغلی، نومونه پکې پټ شوي، اصلي کیسې پکې پټې شوي دي. ولې په ټوله کې په نړۍ کې یوه خبره په کامل شکل واضح کیږي، په امریکا کې فساد له حده ډیر دی او دلته په هیڅ ډول انسانیت یا بشري حقوق نشته دی. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.